چې په کال کې 12 میاشتې دا په کومه طریقه باندې دی معلوم کړی دی نو هغه ډیره زیاته اسانه خبره ده دوی چې کوم دي هغه په دې طریقه باندې معلوم کړل ورته کیده ډیره په اسانه درته ده اولنۍ خبره تاسو به لیدلی سپوږمۍ اول چې راښکاره شي نو هغه څنګه بالکل نری بیا ورو څه کېږي سیوا کېږي دا نو په آخره کې چې کله 14 ورځې شي دا څه شي مکمل شي څه شي مکمل شي او بیا ورو څه کېږي بیا ورو په قلاره باندې دا واپس کمیږي چې واپس کمیږي نو ورو ختمیږي نو ختم شي دا څومره وخت علي چې دا ختمیږي دا تقریبا 29 ورځې اخلي څو ورځې اخلي 29.5 ورځې اخلي دا سپوږمۍ چې کله دا سپوږمۍ چې دا هغه ختمیږي ورکیږي را پیدا شي بیا ورو ورکیږي 14 ورځې پورې دا بالکل بیا غټه سپوږمۍ بیا ورو کمیږي نو څه ته ورسي 29.5 ورځې تقریبا کېږي دا ختمیږي د دونه ته پته ولګي دا چې دا زما سره څه دي 10 مالته لیکل دي چې په میاشت کې 10 ورځې دي نو دا د چا نه معلوم کړی دي دا د سپوږمۍ نه معلوم کړی دي او دا 10 ورځې ځکه هغه چې دومره وخت کې تقریبا په 10 ورځو کې دا سپوږمۍ په پیدا شو بیا مکمل واپس ختمیږي دا 12 څنګه برابر کړه د قشان دوه کتل چې دا ستوره کله دلته راخیږي یو کال پس نو په دې وخت کې د سپوږمۍ څو پیړۍ پیدا شي او څو پیړۍ ختمه شوي نو دا چې کله برابر کړه کاونټ کړه نو هغه سره تله 12 پیړۍ د سپوږمۍ پیدا کېږي او ختمیږي د دې دوه چې کوم ستوره یادو هغه ستوره راختو پورې د دې نه دوی ته پته ولګي دا چې په کال کې 12 میاشتې